السلام علیکم. وعلیکم السلام. منصوره جوړې په خیر څنګه یې ښه لاړه به ځواني و تېره دې شو بس څنګه کې نو ځواني و عمر تېر شو ښه ولا چې بس خلکو دې کیسې کولې دي درې بس خیره به دې سپک چې مشتو درېیمه پس ښه خو لا څه کې مسلمانه د خدای داسې ځواني وه زمونږ چې هلکانو به م کیسې کولې یو بل ته تېره شوه لاړه ځواني وه ورکې که بس ښه ځواني دې تېره کړه ولا یاره هغه منصورې هغه بچی دې نه ښکارېږي ورک دی والله نه پوهېږم چېرته به تللی بیخي دغه کې نه لګي داسې کوه هغه بچي له دې لږ نصیحت کوه ډېر بې کنټروله شوی دی ورته لږ په صحیح طریقې ګرځه ادب کې ګرځه بس ماشومتوب عمر دی څه که نه بس دغه ټایم کې چې مزې ونه کړي څه که نه نه که نه ماشومتوب عمر دی نصیحت په پلار حق دی پلار باید سمه لار بچي ته وښیي داسې خو نه کېږي چې بچی خپل سر ته پرېږدي بچیا سبق ویا ښه سبق ویا سبق له ځه بچیا درسونه یې بې ځایه مه ګرځه او مدرسې له ځه په خیر سره په وخت سره ښه سپاره واخله بچیا ښه ځان سپاره واخله ښه بې ځایه مه ګرځه ځه په خیر لاړ شو انشاءالله یاره منصوریا دا زما بچی خو الحمدلله ښه دی هغه ورځ یوه سپاره خلاصه کړه اوس دا د بلې دپاره راغی چې بابا ما ته لسګون راکړه زه په دې ډېر فخر کوم ما ته بچی راشي ما ته ووایي چې سپارې دپاره لسګون راکړه خو دا ستا بچی هغه بل پرون نوم د کلي ملک راغی او ګیله راته وکړه وویله چې زما یې کوم کار روان کړی دی نو لږ خیر دی نصیحت ورته وکړه داسې بې چوکاټه مه پرېږده بې لارې مه پرېږده یاره باچا ګل هغه پخوانی دوران و مړه بس خلک بدله راتله اوس پرېږده واړه دي چې مزې وکړي بچی یو ښه ډرامه موږ ته راواچوه چې موږ هم در سره وګورو صحیح ده خو تېز ځه چې وخت ضایع نه کړي چې زه به دلته د په انتظار ناست یم او ته به بیا ورک صحیح ده ځه لاړ ژر راځه دا ګوره ستاسو لپاره دا ښه هغه نه ده که نه داسې مه اموخته کوه دې ته باید ته نصیحت وکړې مدرسې ته یې روان کړې داسې مه پرېږده ډرامو ته دا چې ته ورسره ډرامې ګورې پاټونه او سریالونه ورسره ګورې دا به ته څه لارې ته راوړې یارو باچا ګل هغه مخکینی دوران و اوس چې دی اوس ټول خلکو دا موبایل پیدا کړي دي همدا دوران دی بس وخت سره به ځې که نه ګوره نن دې دا لسګون ورکړه د پاټونو لپاره سبا له نسوار سګرټو دپاره 50-100 روپۍ غواړي بله ورځ پوډري کېږي همداسې ورځ د بلې نه حالې بدترېږي دې ته مه پرېږده بې چوکاټه کېږي در نه چوکاټ کې وسات یاره دا سرکوزی مې لېږلی دی ورک شو هېڅ پته یې نه لګېږي چې دا چېرته لاړو چې زر راشي دا ډرامه موږ هم وګورو انتظار باندې م زړه وچاودېدو یا لکه راغلې زر کوه که نه زموږ دې په انتظار باندې زړه وچاودېدو ته راوړه چې وګورو زر کوه څه شی دې راوړی دی نوی چالان که مړه یا لکه دا خو دې ډېر ښه شی راټولی دی که نه دا دې چا نه راوړو دا خو ډېر ښه شی نه دي که نه ته دا وګوره یې اوف سرکوز یې دا دې چېرته راواچولی ظالمه دا څه کوي الله Oh no! یاره دا هلک د منصوري بچی نه دی Oh no! हे बचिया हे बचिया हे बचिया ته داسې که دا موبایل څه شی ګورې بچیا دا مه ګوره دا ښه شی نه دی دا ښه کار نه دی دا ته څه شی ګورې کاکا زما د داجي څه نه وایي نو ته څوک الله توبه توبه دا څه رقم زمانې ته دې پرېښودم دا کار مه کوئ بچیا دا ښه کار نه دی
منصوره بس ما د خبر ارمان به کې دی الک نه بسې پودري جوړیږي پودري په خوا وخت کې خو وختونه یو فلم په سینما باندې چالان شو موږ بچا ور پر خودم نه ورته اوس وګورا چې اثر دومره تختی دی په لاس کې توبه الله توبه ځه الله دې په ورحمېږي څه وکړو را دا منصوره نه ده ټول چې ویلا خو ورته وکما السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله جوړه خیر خیر ته بخله خیر خیر کنه څو خبرې کوو ګوره منصور خانه ابل ورځ مې درته ویل چې د زوی ته لږ نصيحت وکړه اوس په دې لاره را تېرېدم دومره موبایل په لاس کې نه پوهېږم په دې کې څه نخرې دي اچولي دي دا ګوري دلته لږ نصيحت وکړه نن دا شیان ګوري سبا نسوار سګرټ کوي چرس کوي همداسې درنه پوډري کېږي اخر به درنه باغي شي دا زوی دې ته نصيحت پکار دی نصيحت ورته وکړه ځه مړه پرېږده تا هم ځان نه مولوي جوړ کړی دی هېڅ شی هم نشي کولی ځان نه دې ملا جوړ کړی دی مړه یا الله توبه یا الله چاته نصيحت هم نشي کولی داسې زمانې ته دې پرېښودو یا الله چاته نصيحت کې هم بد پې لګي پرېم ده مړه بس دیوانه یم دیوانه زه خو ستا یم دیوانه دیوانه یم دیوانه زه خو ستا یم دیوانه 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 چرا دا منصوري ځای نه ده دا ګوره ما ویل چې دا به پوډري کېږي دا ګوره نن یې سګرټ شروع کړي سبا به پوډري بچې چېرته ځې چې ګوره جومات پله ځم به لمونځ به وکړو بچې په وخت راځه ښه صحیح ده راجي صحیح ده ژوندی اوس ژوندی أشهد أن لا إله إلا الله دیوانه یم دیوانه زه خو ستا یم دیوانه دیوانه یم دیوانه یاره منصور خانه دا ستا زوی نه دی ته راځه چې ویې ګورو که نه ته راځه چې دلته نږدې ورشو چې په تصویر دی لاس وهم لاس مې رپېږي یاره یاره منصور خانه زوی سره مې ستا شیشه ولیدو ته ګوره چې دا شیشه شاله پټ کړ ودرې چې زه تا لاشي کوه که نه 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 نشته نه نه داسې ته دا وګوره دا داسې که دا داسې که دا څه شی دی دا مال لالا دا کې یا لکه ته اوس د پردیو ښځو عکسونه ګورې دا سندره چې وایي مال غرق که چې غرق شي ولې ځه زما زوی نه یې نو چې را نه شي ځه نه راځم نه راځم لکه منصور خانه ته ته روانې خو دا چې باچا ګل هغه زوی چې مې په هغه ورځې کور نه وشړلو دا 3 میاشتې کېږي چې ورک دی زه م ورپسې چې ویې لټوم دا څه وې ته راځه چې زه هم درته راولټومه که دا زما هم د وراره په شان کې دی راځه چې ویې ګورو. ځو دواړه منصور کاکا منصور کاکا زوی دی هلته پروت دی په اوډر کې تاسو راځئ ما پسې راځه چې ځو دواړه منصور خانه نه مې درته ویل چې ګوره دا زوی دې پوډري کېږي ته وګوره وا لکه ته خو پوډر شوی ته را جګ شه پاڅه ځان ستا د لاسه باچا ګل به خپل بچي له روپۍ ورکولې مدرسې له بېلېدلو او تا به په ما پاټونه راچول دا ستا د لاسه هی هی باچا ګله ستا خبره مې نه منله لاړو زوی مې پوډري شو ما درته نه ویل دوستانو د خپلو بچیانو ښوونه روزنه په سالمې توګه باندې وکړئ تر څو راتلونکی روښانه شي
خپلو بچیانو ته ښه لارښودنه وکړئ، له غلطو لارې وساتئ تر څو آینده یې بچ پاتې شي او له غلطو لارو څخه منې شي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره شیر کړئ تر څو د خپلو بچیانو د راتلونکي په اړه فکر وکړي. مننه.